د دغه عملیاتو تر بشپړېدو وروسته د شپې پر 10 بجو او 55 دقیقو هغه بیړۍ چې ښاغلی مومند او د ده ملګري ښاغلی لیاکوف پکښې کې وه له میرنومي فضایي سټیشن نه جلا کیږي او د ځمکې پر لور حرکت پیلوي. دوی ته سپارل سوې دنده په 8 ورځو کې پای ته ورسېده. داسې پتیل سوې وه چې د دوی بیړۍ د سپټمبر پر 6مه نیټه د ورځې پر 2 بجو او 15 دقیقو باید ځمکې ته راکښته سي. کله چې غوښتل د ځمکې پر لور راستانه سي، د دوی بیړۍ له تخنیکي ستونزو سره مخامخ سول. دغه پرواز د پلان له مخې باید 8 ورځې دوام کړی وای، خو د تخنیکي ستونزو له کبله دا سفر شاوخوا 9 ورځو ته ورسېدی. دوی د دې بیړۍ د تخنیکي ستونزو د رفع کولو نه وروسته د سپټمبر پر 9مه د سیوز ټي ام 5 فضایي بیړۍ له لارې په قزاقستان کې روغ رمټ ځمکې ته راستانه سول.